بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و بد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته د منګل د ورځې یعنی د نهې د ورځې بعضې زمونږ وروڼه او خویندې ورته سې شنبې ورځ هم وایي. د دې ورځې یوه خاص او لاجوابه او عالیشانه وظیفه زه تاسو ته بیانوم. دا وظیفه د سورت رحمان یو ډیر عظیم الشان وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو هر قسم حاجت پوره کړي، هر قسم مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختم کړي. ډیره طاقتور او پاورفل وظیفه ده. انتهایی توجه دیان سره او اهتمام سره د منګل د ورځې د عظیم الشان وظیفه تاسو کوي. ان شاء الله تعالی د دې برکات او ثمرات په تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. لو ډیر زیات توجه سره دیان سره تاسو دا وظیفه د منګل یعنی د نهې پر ورځ باندې وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پر سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ. د دې وجې نه چې ما ته به حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف به زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، زمونږ په عوامو کې اکثر دا خبره کیږي او دا خبره مشهوره ده چې د منګل په ورځ باندې الله جل شانه خاص څیزونه پیدا کړي دي، یعنی چې کم ناخوښه څیزونه دي الله جل شانه هغه د منګل په ورځ باندې پیدا کړي دي. نو زما عزتمندو، تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې د هفتې په ورځ باندې الله جل شانه ځمکه یعنی خاوره پیدا کړه او د اتوار په ورځ باندې الله جل شانه غرونه پیدا کړل او دغه رنګ د دوشنبه یعنی د پیر پر ورځ باندې الله جل شانه اونې ګټې جمادات پیدا کړل او د منګل پر ورځ باندې الله جل شانه سیدونه پیدا کړل کم چې د انسان د کار او روزګار سره متعلق سیزونه دي، یعنی اوسپنه او داتونه وغیره الله جل شانه پیدا کړ. نو محترمو، عرض می دا ده چې دا ډیر عظیم الشان برکت ورځ ده. دا هیڅ کله سپیره ورځ نه ده. الله رب العزت د خلکو د معاش دا ټول ضرورت د منګل پر ورځ باندې هم پیدا کړي دي. نو چې څومره ضرورت سیزونه دي هغه ټول الله جل شانه هم په دې ورځ باندې پیدا کړي دي. اوس هغه کس چې د هغه کور نشته، د کور کمې دی، ګاډي نشته، د ګاډي کمې دی، یا څه بل څه روزګار کوي او پای کې ورته سامان کمی وي، نو چاته هم داسې قسمه مسایل وي او د یو څیز ضرورت ورته هم وي، نو د هغې دپاره تاسو د سورت رحمان دا وظیفه د منګل په ورځ باندې یعنی سې شنبې په ورځ باندې وکئ. ان شاء الله تعالی چې د ستاسو د ضرورت څه څیز هم وي الله جل شانه به درته مهیا کړي. دغه ضرورت او حاجت الله جل شانه به پوره کړي. که هغه د ستاسو روزمره زندګۍ سره تعلق ساتي، که هر قسمه څیز وي او ستا زندګۍ سره تعلق وي او ستا هغې ته حاجت وي، ضرورت وي،
نو دا غي د پاره تاسو دا وظیفه او دا عمل کول شي ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانو تاسو ته خاصیز درکوي یا به درته سمدستی ملو شي یا به سورز بعد خو ضرور به ته ملاويږي تاسو به دا امید د الله جل شانو نه ساتي د الله جل شانو په در کې د هیڅ کمی نشته که کمی ده نو زمونږ د ستاسو په غوښتلو کې ده د الله جل شانو په دربار عالیه کې هیڅ چیز هم کم نشته سچ زه غواړم زما عزتمندو چې څه غواړو انتهایی عاجزۍ سره منت او زارۍ سره غواړو الله جل شانه به درته درکوي اوس یو انسان دی او د هغه یو څیز ته ضرورت دی یو څیز یې پکار دی او دی د هغې دپاره په سود باندې پیسې راخلي نو ولې مونږ الله جل شانو خفه کوو زما عزتمندو داسې مه کوئ د الله جل شانو د نافرمانۍ نه ځان ساتئ بلکې د الله رب العزت نه وغواړو دا وظیفه وکړو یا نور وظایف وکړو د قرآن پاک تلاوت وکړو نوافل وکړو او د الله جل شانو نه وغواړو دا وظیفه چې وکړله او بیا د الله رب العزت نه په منت او زارۍ سره دې وغوښتل نو بیا ګوره چې الله جل شانو د ستا ژوند څنګه بدلی ځکه چې څه غواړې نو الله جل شانه نه وغواړه الله جل شانه په هغې باندې نه خفه کیږي چې څوک څومره غواړي کریم رب په هغې باندې دومره خوشحالیږي ځکه چې د خالق او مخلوق په منځ کې خدا فرق دی که نه چې د مخلوق نه غواړي بار بار ترې نه غواړي نو هغه خفه کیږي خو که خالق او مالک د ارض و سما نه څومره ډېر غواړي نو دومره الله جل شانه خوشحالیږي به هر حال زما عزتمندو دا د سورت رحمان وظیفه ده چې زه تاسو ته بیانوم دا به تاسو نن ورځ باندې یعنې منګل په ورځ باندې د نهې په ورځ باندې به تاسو دا وظیفه او دا عمل تاسو کوئ زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې سورت رحمان به تاسو اوه پیرې وایي یعنی اوه ختمه به د سورت رحمان تاسو کوئ تاسو په هغه طریقه باندې دا وظیفه وکړئ کومه طریقه چې زه تاسو ته بیانوم ان شاء الله تعالی چې څومره حاجتونه مو څومره ضرورتونه مو وي څه مو پکار وي الله جل شانه به تاسو ته د هغې اسباب مهیا کړي زما عزتمندو اوس راځم ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته د دې وظیفې بیانوم اول به تاسو طاق عدد کې درود شریف ووایئ طاق عدد مطلب دا دی چې یو پیره یا درې پیرې یا پنځه پیرې یا اووه پیرې یا یولس پیرې به تاسو درود شریف ووایئ دې نه پس به زما عزتمندو سورت رحمان شروع کوي او مکمل د سورت رحمان ختم به وکړئ بیا به پاسئ او 2 رکعاته نفل به وکړئ کله چې مو نفل وکړه نو بیا به طاق عادت کې 3 پیرې یا 9 پیرې درود شریف وې او بیا به قرآن مجید لا کېنې نو سورت رحمان به یو پیره اولولې کله چې ولوستو نو بیا به پاسې 2 رکعاته نفل بو کې عام 2 رکعاته نفل چې څنګه مونږ کوو په دریم ځل باندې به بیا درود شریف وې 3 پیرې یا 15 پیرې یا 9 پیرې چې څومره طاق عادت کې ویلې شي خدا چې درود ابراهیمی وې دین پس بیا سورت رحمان ولولې کله چې زما عزتمندو شپږ پیرې مو سورت رحمان ولستو او شپږ پیرې تاسو 2 رکعاته نفل وکړه نو په اووم ځل باندې چې کله سورت رحمان تاسو مکمل کړئ نو بیا به 2 رکعاته نفل نه کوئ بلکې سجده باندې به تاسو پریوځئ او په سجده کې به د الله رب العزت دا صفتی نوم یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دا به 1111 مرتبه یعنی 1111 پیرې به تاسو د دې ورد وظیفه وکړئ او پس مکه باندې به تاسو لاسونه کې هودي وي نو هغه شر مطابق وګتو لزور ورکوي او د دې دا وظیفه به تاسو کوي نو زما عزتمندو په سجده کې به 1111 مرتبه 1111 پیرې به یا رحمانو یا رحمانو تاسو وایئ چې د دې معنی دا د اے مهربان ذاته اے مهربان ذاته زما عزتمندو په سجده کې انسان الله رب العزت ته ډیر زیات ورنږدې کیږي الله رب العزت رضا په زیاته سجده کولو کې حاصلېږي
نو زما عزتمندو دا حالت الله جل شانه ته ډیر زیات خوښ دی. نو په دې سجده کې یا د سجدې نه به تاسو سر راپورته کوئ او په اخلاص سره توجه دیان سره خشوع وضو سره جړا سره ګرګړا سره به د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی چې څه دې پکار وي الله جل شانه به تاسو ته مهیا کړي.